شکل موږ سره تقریبا یو دوه درې څلور قسمه اټریبیوټس دي. لومړی سټوډنټ فون نمبر چې کوم دی دا موږ سره ملټي ویلیډ اټریبیوټ دی. ملټي ویلیډ اټریبیوټ موږ په ډبل لاین سره ښیو یا ډبل اوول باندې ښیو. دا په دې معنی چې سټوډنټ کولی شي چې یو نه زیات ټلیفون نمبر یې ولري. نو موږ په نارملایزیشن کې بیا وایو چې موږ نسټډ ټیبل یا په ټیبل کې نه بل ټیبل دا صحیح نه دی، داسې باید ونه اوسېږي. نو موږ سره هلته د سټوډنټ نمبر لپاره یوه خانه ده، یو سلوي یو کس یې څلور پنځه نمبر لري. نو موږ په ټیبل کې نه بل ټیبل نشو جوړولی. دا بیا چې کله میپ کوو سټوډنټ نمبر ته بیا جدا ټیبل موږ جوړوو او د سټوډنټ ټیبل پرایمري کې بیا دې کې اچوو. څه معنی؟ سټوډنټ فون نمبر به ځان ته ټیبل وي او سټوډنټ به ځان ته. نو که یو کس دوه نمبر لري درې نمبر لري د سټوډنټ پرایمري کې بل ته واچوو سټوډنټ فون نمبر کې، نو بیا زموږ ستونزه حل کېږي. دا ملټي ویلیډ اټریبیوټ. دویم سټوډنټ نیم او ډیټ اف برث، دا دوه چې کوم دي دا نارمل اټریبیوټ دي ځکه دا کومه ځانګړنه خاص نه لري. ایج ډاټ ډاټ باندې ښودل شوی دی یا ډاټډ اوولز باندې. ایج موږ سره ډیرایوډ اټریبیوټ دی. ډیرایوډ اټریبیوټ پرون مو هم په دې خبره وکړه، هغه له ډیټ اف برث نه زه پیدا کولی شم. که یو کس ډیټ اف برث فرض وکړه 1988 ده، اوس زه چې د کوم کرنټ ډیټ دی 2021 نه 1988 منفي که چې هر څومره عمر شو دا د کال دی، نو د ایج زه له ډیټ اف برث نه پیدا کولی شم. نو ایج هغه اټریبیوټ دی چې د ډیټ اف برث نه پیدا کېږي. نو دا په ای آر ډي کې موږ ښایو، خو په کله چې بیا ټیبل جوړو هلته بیا ورته کالم نه جوړو ځکه دې ته اړتیا نشته. بل څلورم قسم موږ سره یو اټریبیوټ دی، هغه ته سټوډنټ آی ډي وایي یا د سټوډنټ نمبر چې کوم دی دې لاندې انډرلاین د خط کش شوی. دا په دې معنی چې دا پرایمري کی ده یا ځانګړی اټریبیوټ دی. دا به ډوپلیکیټ یا بار بار نه راځي. یو ځل به یو شاګرد لپاره چې فرض وکړه 15 آی ډي دې ورکړه هغه بیا بل شاګرد ته نشي ورکولی. نو یو موږ سره دغه چې کوم پرایمري کی ده دا کی اټریبیوټ شو. ډیټ اف برث او سټوډنټ نیم دا نارمل اټریبیوټ شو. ایج ډیرایوډ اټریبیوټ شو او سټوډنټ فون نمبر چې کوم دی دا موږ سره ملټي ویلیډ اټریبیوټ شو. څلور قسمه اټریبیوټ په سټوډنټ کې موږ تاسو وپېژندل. دې کې هم یوازې ایج موږ سره ډیرایوډ اټریبیوټ دی او نور درې واړه موږ سره فعلا نارمل اټریبیوټ دی. بیا که د سټوډنټ ټیبل موږ سره پرایمري کی نه لري کولی شو د رول نمبر موږ زه پرایمري کی وکړو او لاندې انډرلاین کړو، خو اوس لپاره دا درې چې کوم دي دا نارمل اټریبیوټ دی. دې شکل کې که تاسو ګورئ موږ سره اډرس موږ سره اول اډرس یو اټریبیوټ دی چې دا خپله کمپوزیټ اټریبیوټ ده. ولې؟ له سټریټ اډرس سیټي سټیټ او زپ نه جوړ شوی. بیا سټریټ اډرس بیا ما سره کمپوزیټ اټریبیوټ دی چې هغه سټریټ نمبر د سټریټ نیم دی او اپارټمنټ نمبر وغیره. هغه کله چې یو اټریبیوټ نور اټریبیوټونه جوړ شوی موږ هغه ته کمپوزیټ اټریبیوټ وایي، یعنې کمپوزډ فرام مینی اټریبیوټس. صحیح ده. دا چې بیا کله موږ میپ کوو ټیبل ته اړو دغه کمپوزیټ اټریبیوټ نه موږ تېرېږو او د هغې چې کوم برانچز دی هغه برانچز یې موږ داخلو. مخکې راځو یو دوه نور کنسپټونه هم موږ سره شته دي. یو ته سنګل ویلیډ اټریبیوټ وایي، بل ته سټورډ اټریبیوټ وایي. دغه دوه د اټریبیوټ اقسامو کې نه راځي، خو البته تاسو باید ورسره بلد یئ. مخکې موږ کمپوزیټ اټریبیوټ یو ټایپ کې وویلې. نو که چېرته یو اټریبیوټ کمپوزیټ نه وي یوازې یو ویلیو لري هغه ته په ځینو کتابونو کې سنګل ویلیډ اټریبیوټ وایي، لیکن د اټریبیوټ په ټایپس کې جنرالي نه راځي. صرف که چېرته مو لیده سنګل ویلیډ اټریبیوټ مو چېرته هم ولیده ستاسو ذهن ته به راځي چې یاره دا یو اټریبیوټ دی لکه آی ډي یا ډیټ اف برث، دا سنګل ویلیو لري، کمپوز نه ده، د کمپوزیټ اپوزیټ دی. بل ځینې ځایونو کې تاسو کېدای شي سټورډ اټریبیوټ ولرئ. هر هغه اټریبیوټ چې هغه موږ ډیټابیس کې سټور کړو ذخیره مو کړو هغه ته موږ سټورډ اټریبیوټ وایي. صحیح ده. او ډیرایوډ اټریبیوټ به موږ تاسو سټور کوو نه. نو ډیرایوډ یوازینی اټریبیوټ دی چې هغه سټور کېږي نه، نور ټول اټریبیوټس موږ تاسو سټور کوو. یو بل کنسپټ هغه کی اټریبیوټ دی. کی اټریبیوټ هر هغه اټریبیوټ چې هغه ځانګړی وي، یونیک وي، هغه ته موږ کی اټریبیوټ وایو او هغه موږ انډرلاین کوو. صحیح ده. لکه زه یوزر نیم په اطور کې ښیم، یا فرض وکړه په سټوډنټ کې آی ډي ما ویلی، په امپلای کې اس اس ان سوشل سیکورټي نمبر، یا په فرض وکړه په موټر کې پلیټ نمبر. هر هغه شی چې هغه ځانګړی هغه تکراري نه راځي نو هغه ته موږ کی اټریبیوټ وایو. سمه ده.
اوس موږ سره دلته چې کوم انټیټي ټایپس او کی اټریبیوټ موږ تاسو وایو نو کېدلی شي له موږ سره یو موټر که موږ واخلو کار د هغه موږ درې شیونه از ا کی اټریبیوټ استفاده کولی شو. لومړی ویکل ایډنټیفیکیشن نمبر دی د موټر د انجن نمبر، دویم ویکل ټیګ نمبر دی شاسی نمبر، دریم پلیټ نمبر ده. نو دغه درې وړه شیونه موږ د موټر ځانګړي یا یونیک دي دا موږ کی اټریبیوټ اخیستلی شو یا پرایمري کی اخیستلی شو. خو دلته چې اوس هر یو ما سره د ویکل آی ډي ویکل ایډنټیفیکیشن نمبر، انجن نمبر دی، ټیګ نمبر، شاسی نمبر دی، پلیټ نمبر دی، درې وړه اخیستلی شو. صحیح ده. نو دې ته بیا موږ کانډیډیټ کی وایو. کانډیډیټ کی په دې معنی چې دا هم کاندید دی کی ته، اول دویم هم کاندید دی کی ته، دریم هم کاندید دی یا نامزاد دی یا نومان دی. صحیح ده. درې وړه نه څه معنی؟ درې وړه د دې جوګه دی چې کی ورنه جوړه کړي. خو موږ درې وړو نه کی نه جوړو، هر یو نه مو چې کی جوړه کړه هغه ته بیا کی اټریبیوټ وایو یا پرایمري کی ورته وایو، دا نورو ته بیا موږ تاسو نارمل اټریبیوټ وایو. خو لیکن درې وړه د دې وړ دی چې هغه نه کی اټریبیوټ جوړ شي یا پرایمري کی ورنه جوړه شي. دا یوازې په موټر کې داسې دي، کیدای شي په ځینو نورو شیانو کې هم وي. ځینې داسې انټیټي شته چې هغه نه بیخي کی د جوړېدلو شی پکې وي نه، خو هره کې موږ انډرلاین کوو، هره کې موږ خط ورلاندې کش کوو چې پوه شو چې دا زما کوم اټریبیوټ دی، دا زما کی اټریبیوټ دی. کی ټایپس یا د کلی یا د کی چې کوم اقسام دي موږ سره پرایمري کی ده، فارن کی ده، کانډیډیټ کی ده، کمپوزیټ کی ده، ارټیفیشل کی ده یا سروګیټ کی ده یا سنتیټیک کی ده، سوپر کی ده، پارشل کی ده. وروسته به انشاءالله په ټولو باندې بحث وشي په خپلو وختونو کې. لږ لږ په لنډه توګه تاسو ته زه وایم. پرایمري کی هغه کی ده چې موږ په یو ټیبل کې هغه نماینده وټاکله، موږ کی اټریبیوټ وټاکه، موږ انډرلاین که، موږ د دې ټیبل نماینده وټاکله چې دا نور ټول اټریبیوټ په همدې کی باندې تاکیه کوي، په دې به ډیپنډنټ وي. که بل ټیبل ته زه لیږم د دې ټیبل نماینده هم د پرایمري کی به زه لیږم. صحیح ده. دا زما سره په خپل ټیبل کې پرایمري کی ده. هماغه پرایمري کی چې کله بل ټیبل ته لاړه شي هغې ته بیا هلته موږ پرایمري کی نه وایو، دغه ټیبل بیا خپله کی پرایمري کی ده. دا چې په دې ټیبل کې پرایمري کی ده په هغه ټیبل کې بیا هغه ته موږ فارن کی وایو یا مهاجره کی یا بهرنۍ کی. هلته بیا ډوپلیکیټ فارن کی ډوپلیکیټ راتلی شي، خو پرایمري کی ډوپلیکیټ نشي راتلی. دریم کانسپټ موږ سره کانډیډیټ کی ده. لکه په دې مخکې مثال کې چې موږ ویلې چې د موټر نمبر یا د موټر د انجن نمبر، د موټر شاسی نمبر، د موټر پلیټ نمبر، دا درې وړو نه کی جوړېدلی شي، نو دې ته کانډیډیټ کی وایي یا نومانده کی. هغه وخت کې موږ سره درې وړه نومانده کی دي. بیا چې یو مو ورنه کله انتخاب که بیا هغه ما سره پرایمري کی ده، بل بیا نورمال اټریبیوټ ده. لکه یو وخت کې چې زمونږ په افغانستان کې فرض وکړه 2 یا 3 یا 20 کسانو ځانونه نومان کړي ریاست جمهوري ته، نو دا ټولو ته خلکو نومان رئیس جمهور ویل. بیا چې کله یو ورنه منتخب رئیس جمهور شو هغه نور بیا عادي وګړي دي، هغې ته بیا نور څوک نومان رئیس جمهور نه وایي. سمه ده؟ ډېر ښه. یا بل کنسپټ دغه ته کمپوزیټ کی وایي. کمپوزیټ کی په دې معنی چې کله په یو ټیبل کې یو اټریبیوټ د کی جوړېدلو وړتیا ونه لري، نو بیا موږ مجبور یو چې هلته 2 یا 3 اټریبیوټ کی اټریبیوټ اخلو. لکه زه وایم په یو ټیبل کې ما سره آی ډي نشته، په یو ټیبل کې ما سره اس اس ان نشته، د شاګرد لپاره ټیبل جوړم، رول نمبر هم پکې صحیح نه راځي یا نشته، نو موږ که د دې کس نیم زه پرایمري کی اخلو، کېدای شي یو کس محمد نومیږي بله محمود نومیږي، ستونزه ده. بیا موږ ورسره د پلار نوم به هم واخلو، 2 اټریبیوټ نه به موږ کی جوړه کړو، نیم او فادر نیم دواړه به انډرلاین کړو. کېدای شي یو کس احمد ولد محمود وي، بل کس محمد ولد محمود وي، نو یو دریم شی هم ورسره موږ د نیکه نوم فرض وکړو هم ورسره اخلو. نو که کله هم له یو نه زیات اټریبیوټ موږ از کی کنسیډر کړو هغه ته بیا موږ کمپوزیټ کی وایو. سمه ده؟ ډېر ښه. او که بل ټیبل ته بیا موږ انتقالوو بیا صرف او صرف یو بخش انتقالوو، ټوله کی نه انتقالوو، ځکه بیا په دې کې ډېر هلته زموږ سپیس به ډېر رانه ضایع کېږي. یو بل کنسپټ دغه ته ارټیفیشل کی وایي یا سروګیټ کی وایي یا سنتیټیک کی وایي. دغه کی ده چې اکثره وخت په ټیبلونو کې موږ سره داسې اټریبیوټ نه وي چې هغه کی کنسیډر کړو، بیا موږ له ځانه یو مصنوعي یو څه پسې ورولو، لکه فرض وکړه سټوډنټ آی ډي، له ځانه آی ډي خو هلته موږ سره کوم شی نشته دی، خو دې لپاره یې ور واچوو چې زه به دغه به د دې یونیک یا ځانګړی اټریبیوټ وي، یو اټریبیوټ اضافه موږ واخلو یا لږ میموري زیاته ضایع کړو، زموږ کار اسانه دی. او اکثره خلک بیا د اټو انکریمنټ کوي.
اټو انکریمنټ په دې معنی چې لومړی محصل ته رجسټر کوي هغه ته یو شمیره ورکوي، که دویم رجسټر کوي هغه ته دوه شمیره ورکوي، که دریم رجسټر کوي هغه ته درې، همداسې انکریمنټ کېږي تر څو پورې چې مخکې ځي. سمه ده. هغې نه وروسته موږ سره یو کنسپټ سوپر کی ده. سوپر کی زه وایم چې هر هغه کی ما سره سوپر کی ده که چېرته د دې یو بخش یو برخه د دې کی فرض وکړه دوه درې اټریبیوټ نه جوړه شوې، یو بخش د دې کی لرې شي، دا بیا نور سوپر کی پاتې نشي. سوپر کی معنی قوي کی. نو که هغه یو اټریبیوټ ده هم چې هغه یو بخش ورنه لرې شي یا دوه درې اټریبیوټه دي یو اټریبیوټ یې ورنه لرې شي او هغه بیا نور سوپر کی پاتې نشي، دې ته زه سوپر کی وایم یا قوي یا مضبوطه کی. او پارشل کی معنی نیمه کی. دا په هغه وخت کې موږ سره پارشل کی موږ تاسو یوز کوو چې کله ویک انټیټي وي، هغې کې خو موږ تاسو پرون وویل چې په ویک انټیټي کې خپله پرایمري کی نه وي، خو د یو بل ټیبل چې دې سره اړیکه لري، ریلیشنشپ ورسره لري، هغه ورته چې راځه زه د خپل ټیبل پرایمري کی یم، زه د خپل کلي ملک یم، ستا د کلي لانجې هم زه خلاصوم یا ستا د ټیبل چې کومې ستونزې دي هغه هم زه خلاصوم. هغې کې یو کس ځان سره په خوا کې ونیسي او د هغه ټیبل یو اټریبیوټ راواخلي او ورته وایي چې راځه زه در سره یم، ته د دې ټیبل نماینده یې خو زه در سره یم. اکثره کارونه بیا دی کې نو هغه موږ سره نیمه کی ده، پوره کی نه ده. صحیح ده. ځکه ډیپینډ په چا دی، په دې بل باندې په چا چې تکیه کړې ده. صحیح ده. نو بیا هغه ته پارشل کی وایي. بیا په ایرډي کې موږ هغه کی نور خو کی موږ انډرلاین کوو، خط ورنه لاندې باسو. پارشل کی هم انډرلاین کوو خو هغه انډرلاین یې ډاټ 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 نقطه نقطه خط ګذو، خط وي ورلاندې خو نقطه نقطه وي. نو بیا موږ پوهېږو چې دا کی موږ سره کومه کی ده، پارشل کی ده. هیله ده چې په دې کی باندې مو هم لږ لږ سر خلاص شوی وي.